بسم الله الرحمن الرحیم. راځو وسخ د دې نه وروسته زموږ ټاپکس اول نمبر ټاپکس اوس چې د سوشل انجینیرینګ دی چې دی سوشل انجینیرینګ بیا به وروسته موږ ولنربیلیټیز او ځینې تھریټس عام چې کوم اټیکس دی هغه به وګورو، خو دلته اوس موږ یوازې په سوشل انجینیرینګ اټیک باندې خبرې کوو. صحیح ده؟ سوشل انجینیرینګ داسې یو قسمه اټیک دی په کوم کې چې یو شخص ستا معلومات ترلاسه کوي، چې کوي ستا د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره کوشش کوي، ځکه ورته سوشل وایي که نه، چې دا د معلومات تا نه په ټولنیزو لارو چارو باندې ترلاسه کوي. شواني ټولنیزو لارو بس راځي څنګه سره کینی خبرې نه کوي. فور ایگزامپل زما نیټورک دی، نیټورک ما سره کارمندان کار کوي، دا کارمندان خو د شپې کور ته ځي که نه، څنګه ورته راځي خبرې ورسره کوي، ملګری دی په ټلیفون ورته زنګ وایي، په ایمیل کې ورته یو څیز رالیږي، په څه نه څه زما نیټورک کریډینشل ترلاسه کوي، منې هغه اهم معلومات زما ترلاسه کوي په سوشل لارو چارو باندې. صحیح ده؟ شواني یعنې ټولنیز لارو چارې استعمالوي تر څو زما د نیټورک په هکله معلومات ترلاسه کوي. فور ایگزامپل د یو شخص سره په موبایل باندې خبرې کوي یا څنګه ترې راځي ورسره خبرې کوي. صحیح شوه؟ دې ته ویل کېږي سوشل انجینیر اټیک. کېدای شي په موبایل باندې وشي، څنګه ته وایي، یا ایمیل باندې وشي، یا بیخي خامخ د سره خبرې اترې وکړي، خو غټ کار پکې دا دی چې اکوایرینګ د انفارمیشن معلومات ترلاسه کوي. څه کوي؟ معلومات. شاید دا معلومات مخکې د نورو اټیکو لپاره هغه استعمال کړي. څه لپاره استعمال کړي؟ نور اټیکس ترسره کړي. او بوک سره چې کوم سوشل انجینیرینګ اټیک دی که نه، دا هیڅ پیچ نه لري. څه نه لري؟ انټل انلیس ته خپل کوم امپلایز چې دي هغه ایجوکیټډ کړي. څه کې ګوره پیج باندې به انشاءالله موږ خبرې وکړو. موږ سره چې کوم پیج څه ته ویل کېږي، پیج اصلا پټۍ ته ویل کېږي. زموږ چې کوم ځای خوب شي موږ پټۍ لګوو که نه. دغسې چې کله سافټویر انجینران یو سافټویر را جوړ کړي، دا لانچ کړي، نو هغه ته پته نه لګي هغه په دې کې ځینې ولنربیلیټیز پرېوستې وي، ځینې د کمزورتیا نقطې وي پکې. خو د وخت په تېرېدو سره یا ورته نور اشخاص وایي یا دا خپله ریالایز کړي چې دغه ځای کې یو مشکل مانه پاتې شوی دی. څه شوی دی؟ یو مشکل دی که چېرته یو کس پرې اټیک وکړي، ډېر په اسانۍ را داخلېدی شي، دا سافټویر ماتوی شي. نو هغه دپاره بیا دا پیچ ریلیز کوي. څه کوي؟ پیچ ریلیز کوي. نو پیچ ډېر کوچنی سافټویر وي چې هغه نیمګړتیاوې له منځه وړي، دې ته پیچ وایي. نو دا پیچ به ته ډاونلوډوې، اټومیټیک د سافټویر سره ایډ کېږي، مشکل حل کېږي، دې ته پیچ وایي. نو بک په سیکیورټي سایډ کې دا وایي چې همیش دپاره ته هر وخت تا سره کوم سافټویر دی دا پیچ کا، نوي پیچ ته ډاونلوډ کا، ځکه حتما نوي پیچ به راغلی ته به ترې خبره مې، نو پیچ را ډاونلوډ کا. نو زیاتره مشکلات چې دی هغه پیچ لري، پیچ ورته پروګرامران وخت په وخت ورکوي. مګر کوم چې د انسانانو او اصلا سوشل انجینیرینګ څه کوي، انسان کوم چې انسانان دي دا قمقل جوړوي. معنا ته یو خلک وایي ومې غولو، انسانان ته کله یو شخص وغلی که نه، همدې ته سوشل انجینیرینګ وایي، یعنې د انسانانو کمقلتوب او د بل شخص د اټیکر چالاکي. نو تا چې یو شخص بېهوده کو یا د قمقل ترې جوړ کو، معنا خپل د هدف دپاره د استعمال کو، دې ته ویل کېږي سوشل انجینیرینګ. او دا هېڅ پیچ نه لري، دې دپاره ته کوم پیچ میچ نه شي ډاونلوډولی. خو یو کار کوی شي چې د خپل اینډ یوزران ستا چې کوم امپلای دي دا ته ایجوکیټډ کړي. څه کې میاشت کې ورته یو ځل یو سیمینار واخلي چې ګوره داسې معلومات تا چا غوښتل مه یې ورکوه، دا زما شخصي معلومات دي، تا ته یو چا زنګ وواهه د دې شي باره کې معلومات غوښتل دا مه ورکوه. او بیا د دې اټیک د دې سوشل انجینیرینګ چې تا ایجوکیټ کړو، ته به د خپل سی او د خپل کمپنۍ چې کوم رئیس دی هغه سره به خبرې کوي، خپله به ته په دې خپل نیټورک باندې همدا سوشل انجینیرینګ اټیک کوي. خو نور کارمندانو په راس کې نه چې خپل مشران صرف په راس کې واچوي. ته به ګورې چې دا زموږ تعلیم چې موږ امپلای ته ورکوو دا کار کوي که نه، ته به ورته زنګ وایي چې د پلانکه خان څیز باره کې معلومات راکړه، ځان ورته معرفي کوي نه چې زه همدا ستاسو د نیټورک انجینر صاحب یم. نو خپله بیا همدا اټیک پې کوي تر څو معلوم کړي چې آیا زموږ ایجوکیشن چې کوم دې ته موږ تعلیم ورکوو څه ګټه کړې ده که نه. دې ته وایي چې سوشل انجینیرینګ اټیک د سوشل لارو نه د یو نیټورک په هکله معلومات ترلاسه کول. دلته یو سیناریو ورکړې ده، وی فور ایگزامپل د نمونې په توګه تاسو زه ووایم ستاسو په نیټورک کې یو هیلپ ډیسک دی. ګوره وی یور هیلپ ډیسک ګیټس ا کال at 4 AM from someone forwarding to be a vice president of your company. ستاسو کمپنۍ کې یو هیلپ ډیسک دی، هیلپ ډیسک عموما کال ترلاسه کوي او عادي کارونه کوي.
هیلپ ډیسک کال ترلاسه کړ په 4 AM باندې او څه ورته وایي یو شخص ورته وایي چې زه ستاسو د کمپنۍ وایس پریزیډنټ یم. صحیح ده. They tell the help desk personnel that they are out of town to attend a meeting. Their computer just failed and they are sitting in a FedEx office trying to get a file from their desktop computer back at the office. They cannot seem to remember their password and user ID. They tell the help desk representative that they need access to the information right away or the company could lose millions of dollars. Your help desk Your help desk ref know how important this meeting is and gives the user ID and password over the phone. At this point, the attacker has just successfully socially engineered ID and password that can be used for attack by impersonating a high profile person. ورته زستاش د کمپنۍ خپل هیلپ ډیسک کې زنګوالو ادي نفر دی د بيخي د نتورک نه باندې شخص دی وته وایي زستاسو د کمپنۍ وایس پریزیډنټ یم او موږ پلان کې خان ځکه یو میټینګ لرو او زه نشم کوي دلته د نتورک کې خو هر شخص د خپل آی ډي لري کنه او هغه کې فور ایگزامپل اکاونټ سمپل اکاونټ می جوړ کړی دی یوزر نیم پاسورډ به لري کنه لري به کنه به چې څومره د خطا شخص اکاونټ دی هغه چې اټیک لاندې راځي کم مشکل دی نسبت څومره چې د غټ شخص اکاونټ دی ځکه هغه کې به حتما معلومات ډیر وي هاي معلومات وکړي نو ورته وایي زه ستاسو وایس پریزیډنټ مونږ یو میټینګ لرو زه چې خپل اکاونټ ته لاګین کېږم لاګین کېدای نشم برای مهرباني یا مانه پاسورډ غلط شوی چل دی ته نشي کوي چې زما د د پاسورډ ریسیټ کې زما لپاره نوی پاسورډ ورکړي او که چېرته دغه میټینګ کې زه ډېر مهم میټینګ کې ناست یم که چېرته دا میټینګ زموږ نه لو شي زموږ ارګنایزیشن میلیون اف ډالر مس کوي اله شاباس یعنې دلته دا کس دا چالاکۍ کوي چې دا یو بل قسمه ټاک دی چې چالاکۍ کوي چې وخت موږ ډېر کم لرو د وخت نسبتا موږ سره کم دی شابه دا کار وکړه نو هغه ته وایي صحیح ده دا خو مهمه خبره ده 10 میلیون 20 میلیون ډالر موږ بیلو سمپل جی د ماغه وایس پریزیډنټ اکاونټ پیدا کوي او پاسورډ ته ریسیټ کوي به ته زنګ مو چې هغه یې پاسورډ مې د ریسیټ کو دا دی وایله نو ګوره دغه شخص چې کوم وایس پریزیډنټ ځان امپرسونیټ کړی و فکر د شخص دا ویل چې زه هغه یم دې ته امپرسونیټینګ اټیک وي نو دور د صحیح ورته ویل دور ته اکاونټ ریسیټ کړه پاسورډ ورته ورکو ابو کرا پاس دغه اکاونټ ریسیټ کړي نو د شخص وکړل دغه بل شخص احمق ته جوړ کو سوشل انجینیر کو معنا په خپل ته را جوړ کو ځان دې ته وایي سوشل انجینیر دا اوس مختلف اقسام دي ښه د صرف جنرال نوم دی سوشل انجینیرینګ اوس قسمونه ډیر زیات ان شاء الله لاندې به وایو The best defense against any social engineering attack is education. سوشل انجینرینګ اټیک نه مخنیوي لپاره یوازې یو لار ده چې هغه څه دی ایجوکیشن چې ته خپل امپلایز ایجوکیټډ کړي چې دا کار مه کوه داسې شخص چې ځکه زموږ ته معلومات مه ورکوه دا به ته ایجوکیټ کړي چې به کې د سوشل انجینرینګ اوس مختلف اقسام دي چې هغې ته موږ وایو سوشل انجینرینګ اټیک یو قسم دی فیشنګ اټیک چې شی فیشنګ اټیک او دا فیشنګ اټیک کې څه کال کېږي in which you ask for more for a piece of information that you are missing by making it look as if a legitimate request ته د یو چا څخه معلومات ترلاسه کوي چې کې معلومات ترلاسه کوي اوس دا معلومات له مختلفو لارو نه ترلاسه کېږي چې نه ترلاسه کېږي مختلفو لارو نه ترلاسه کېږي خپله به خود فیشنګ اټیک د چش نه کېږي د ویب سایټ نه کېږي چش نه کېږي فیشنګ اټیک کې څه وي ښه فیشنګ اټیک کې څه وي ګوره که ته خپله ګوګل کروم ته لاړ شي ولیکې www.facebook.com خو فیسبوک ته به ځي که نه د فیسبوک هغه صفحه ته درخصېږي که نه فور ایگزامپل د کمپیوټر کې کار بیا به یوزر نیم پاسورډ ورکوې داخلېږي که نه اکاونټ به داخلېږي دغه فیشنګ اټیک څنګه کېږي هوبهو یو کس کېني او څه کار کوي د فیسبوک چې کوم لاګین پیج دی هماغسې هوبهو هماغسې پیج جوړوي او بیا همدغه پیج چې د جوړ کړو که نه ویب سایټ جوړوي هوبهو د فیسبوک غوندې ویب سایټ جوړوي او دغه ویب سایټ نوم به حتما چینج وي که نه ګوره ته یو آر ایل پیژنې یو آر ایل کله چې د ګوګل کروم کې یو څیز راخلاصي هغه یو آر ایل درکوي کله کومه یو آر ایل اکچولی د یو آر ایل ډیفرنټ وي لکه داسې وي www.facebook.com داسې وي یا داسې نوم خو نه ورکوي خو ډیفرنټ نوم یې چینج وي خو څه کار وکړي ته چې کله په ګوګل کروم کې
www.facebook.com ورکه اصلي فیسبوک ته ځي خو دا څه کار کوي جعلي فیسبوک چې لاګین پیج بالکل د اصلي فیسبوک سره پته نه لګيږي نو ته چې کله هغه تکلیف هغه نور ځي کنه نو څه کار کوي دا د دې دا لینک تا ته په چی کې را لېږي په ایمیل کې تر لېږي په واتس اپ کې تر لېږي په بل څه کې را لېږي به څه وي دا چې رقم طریقې او تورزي چې تا هیجاني کوي چې دې باندې کلیک وکړي ته وایي کلیک وکړه او فیسبوک ته لاړ شه دومره اکاونټونه په یو کلیک سره ډیلیټ کړه خو په دې لینک باندې یا دا کار وکړه داسې یو عنوان ته ورکوي چې ته مجبور یې چې خپله زموږ په دې لینک کلیک وکړه لاړ شه اټومیټیک ستاسو د فیسبوک ته فور ایگزامپل په زرګونه لایکونه خپل راشي یا دومره ستاسو فالوورز به زیات شي په دې لینک به کلیک کړي نو ته چې کله په دې لینک باندې کلیک وکړې ستا یو آر ایل ته بر پام نه ګوره اکچولی یو آر ایل هلته چینج وي خو ستا یو آر ایل ته پام نه نو تا ته د فیسبوک غوندې لاګین پیج راشي ته یوزر نیم او پاسورډ راکړه ته چې څنګه یوزر نیم او پاسورډ ورکړې اټومیټیک دا یوزر نیم او دا پاسورډ چې ستا د اکاونټ دی هغه ډیټابیس لاړ شي دا ځان سره سپورټ او په همدې وخت کې تا ته یو میسیج درکړي چې یار مونږ خو ستا اکاونټ نشو خلاصولی او همدا اکاونټ چې درته وایي داسې کار هم نه کوي ښه تا په ځان نه پوه کوي چې په ځان یې پوه کړ بیا خو ته پوهېږې چې اټیک وشو سمدستي خپل کریډنشل چینجوي څه چې لوکې تا ته دا ووایي چې وروره موږ خو لاګین نه شو نو چې دې وخت کې تا ته څنګه وایي چې موږ لاګین نه شو نو دې وخت کې تا ډایرکټ بېرته ریډایرکټ کوي اصلي فیسبوک ته دی همدې وخت کې بېرته درته پیج راخلاصوي درته وایي مشکل شو خو دا زه درته اصلي فیسبوک راخلاصوي ته چې هغې ته ته دا پرې اصلي پاسورډ ورکړې چې لاګین کېږي صحیح فیسبوک ته لاګین شي هغې خو خپل معلومات واخیستل ته یې بېرته دغه ته ریډایرکټ کړي نو دا د مختلفو لارو نه کېږي اوس دا لینک به تا ته یا واټساپ له لارې رالېږي یا مختلف لارې وي ته به د دې نه بچ کېدو لپاره لار دا ده ته به یو آر ایل ته ګورې فیک یو آر ایل بیل معلومېږي چې تا کوم یو آر ایل ته روان یو آر ایل عموما داسې وي ګوره لکه فیسبوک ته ځي www.facebook.com په فیسبوک کې چېرته ځي زه هیلپ ته ځم په هیلپ کې سپورټ ته ځم داسې بیل معلومېږي کوم ځای چې اکسس کوي هغه ته معلومېږي نو چې کله یو آر ایل اکثر همدغه یو آر ایل ډېر لوی وي او ډفرنټ شان پکې وي دا ته بیا پته لګېږي چې زه ډېر غلط یو آر ایل ته راغلی صحیح ده نو فیشنګ اټیک عموما چې نه کېږي د ویب سایټ له لارې کېږي جعلي ویب سایټ جوړوي لکه امازون دپاره څوک جوړوي هوبهو د امازون لاګن سکرین به جوړوي چې بیخي فرق یې سره ونه شي صحیح ده one of the best countermeasure to phishing is to mouse over the click here link and read the URL بلوري دا ډېر غټ دغه دی ښه the only preventive measure in dealing with social engineering attack is to educate your user and stop never to give out password and user ID over the phone or via email to anyone who is not positively verified as being who they چې هر چاته په موبایل باندې خپل پاسورډ او یوزر اکاونټ نه ورکوي دا خو لوبې نه دي که نه فیشنګ اټیک دی وپېژنو اوس د فیشنګ اټیک ګوره مختلف نور قسمه اټیک دي فیشنګ اټیک معنا ګوره څه معنا معلومات ترلاسه کول عموما ته چې فیشنګ اټیک کې کریډنشل ترلاسه کول بل څه خو نشو کنه اوس د معلومات ورسره د اټیک لپاره استعمالوي دي کې صرف معلومات اکویر کړل څه کړل معلومات ترلاسه کړل اوس ګوره د فیشنګ اټیک کې ځان ته فیشنګ خپل یو سوشل انجینرینګ اټیک دی کنه دي کې ځان ته وزولو یو ته موږ ګوره هغه دغه فیشنګ چې وشو چې معلومات ترلاسه کړل د ویب سایټ له لارې ترلاسه کړل دې ته عادي فیشنګ وایي کله چې تا نه زه معلومات ترلاسه کوم او دا معلومات زه تا نه د زنګ په واسطه ترلاسه کوم یا ته په ټلیفون زنګ ووهم یا ته په موبایل زنګ ووهم او تا زه چل کې غلوم معنا داسې خبرې سره کوم چې تا نه زه نیټورک باره کې معلومات ترلاسه کوم او معلومات مې ترلاسه کړل چې چېرته تا نه ما دا معلومات د وایس له لارې ترلاسه کړل دغه اټیک ته بیا ویشنګ وایي څه وایي ویشنګ د وایس له لارې چې ترلاسه کړي دلته لاندې شته خو ما ته ډېر سمپل لیکلي دي when phishing is combined with voice over IP it becomes known as a phishing چې په وایس باندې وشي هغې ته به موږ څه وایو ویشنګ وایو یو بل اټیک دی هغې ته به موږ وایو ویلینګ ویل خو پېژنې که نه نهي فیشنګ همدې ته ویل کېږي که نه سړی ګیرول موږ اکثر د میانو ته دغه نه کوو کونډه نه اچوو لاندې کونډه اچوو د کونډه کې مې به څه شی اچولې ورته چینجی هغه وایي زه چینجی خورم هغه ډېر ښه کپ کوي چې کپ وکړي روزانه هلته داخل کې کونډۍ ونیسي ویلینګ به څه ته ویل کېږي ویلینګ به داسې اټیک ته وایي چې ته نهنګ غټ نهنګ ته ویل وایي که نه ته نهنګ راګیر کړې ډېر لوی که نه کوچني کوچني ویلینګ سره کوم اټیک ته وایي ګوره هماغه فیشنګ دی چې دا لارې کوي خو کله چې ته په فیشنګ کې ټاپ پیپل اف د ارګنایزیشن ټارګیټ کړي ښکته اشخاص نه یعنی ښکته اشخاص ډېر په اسانۍ غولېږي اینډ یوزر خو ډېر په اسانۍ غولېږي امپلای هغه نه پوهېږي خو سی او سره خبرې کولو د هغه اوس د سی او اکاونټ چې بریک شي او د لاندې کې شخص بریک دی ځمکه اسمان فرق دی هلته پوره معلومات ډېر زیات دي ځکه ته یو کوچنی ماهي ونیسي هغه به ډېر پیسې ولیکي او که ویل ونیسي نو ویلینګ هماغه فیشنګ اټیک ته ویل کېږي when the target is the high people of the organization the figures
هغه سحري چې معلومه سحري دي د هغې اټیک لاندې اکاونټ اټیک لاندې ونیسي هغه ته به څه وایي ویلینګ. نو کله چې ته معلومات ترلاسه کوې خو دا معلومات د ټاپ پیپل نه ترلاسه کوې دې ته به ویلینګ وایي. ښه سپیر فیشنګ څه ته ویل کېږي؟ سپیر فیش سپیر نیزې ته وایي که نه نیزه. سپیر فیش ګوره ځکه ورته سپیر فیش وایي که نه چې زموږ کوم ډیفینس دی که نه زموږ چې کوم ډیفینس دی دا ډېر د پسنۍ راماتوي او پسنۍ راننوځي. ولې خبرې دا عموما هغه شخص وي چې دا موږ نه معلومات په داسې لارو طریقو ترلاسه کوي چې ډېر دقیق لارې. فور ایگزامپل دا ماته وایي څنګه وروره ښه جوړې چې ته مې نه پېژندې وروره پلانکي خان مکتب کې سره چې وو او دومره دقیق زما د کورنۍ اشخاصو او زما د ژوند په حق دومره معلومات ترلاسه کړي چې په ټلیفون دی مزو سره خبرې کوم یا په ما سره په میلینګ کې لګی دی پردی شخص دی خو دومره دقیق معلومات ما ته راکوي چې سم دا خو حتما زما ډېر نږدې ملګری خو هغه مانه چل چل کې معلومات اخلي او داسې طریقو باندې مانه معلومات اخلي چې زه په ځان نه پوهېږم. نو دا اټیک ته چې وایي سپیر فیشنګ. دلته لاندې شته ټول ښه او خبرې په دې فیشنګ کې چې او که سوشل انجینیرینګ دی په دې کې چې دا موږ د خلک موږ دوکه کوي که نه خبرې ولې تر ټولو غټ دلیل دا دی چې ټرسټ از د کی ایشو وذ سیکیورټي. باور موږ سمدس باور وکړو بس باور کې بیا وهلو باور موږ ډېر زر کوو. نو دلته به ډېر زر په چا باور نه کوي تر څو خبره نه وي پروف شوي. صحیح ده. بل قسمه اټیک هغې ته موږ وایو شولډر سرفینګ اټیک. دا هم د سوشل انجینیرینګ قسم اټیک دی. شولډر سرفینګ اټیک څه ته وایي ډېر سمپل دی. ته ناست دی که نه او فیسبوک اکاونټ خلاصوي خو یوزر نیم او پاسورډ ورکوي که نه خپل اکاونټ او زه راته ستا د یو ګي شاته زه داسې ناست یم داسې راته ګورم ته چې پاسورډ ټایپ کوې زه د پاسورډ زده کوم زه بیا لاګین کېږم ستا اکاونټ ته. د شولډر سرفینګ وایي ستا د شولډر نه شاته زه ناست یم او ګورم ستا کمپیوټر کې پاسورډ ورکوې زه ورته ګورم. ښکاره خبره ده چې څه به وشي دې ته شولډر سرفینګ وایي. یو کس چې څه ټایپ کوي او بل ورته نږدې نه ګوري. صحیح شو. watch someone when they enter their sensitive data. صحیح ده. د دې لپاره ښه طریقه د دې لپاره چې مخنیوي ته وشي فلټر چې وګوره پرایویسي فلټر باید استعمال کړي. د کمپیوټر سکرین لپاره خرڅېږي پرایویټ داسې سکرین باندې لګول کېږي بیا نو صرف دې ته څوک مخامخ ناست دی هغه ته په شان ښکاري تا ته به بېریز نه هېڅ هم نه ښکاري سکرین باندې. دا یو ښه مخنیوی دی چې ته پرایویسي فلټر استعمال کړي. خو بیا ځینې نفر وایي چې پرایویسي فلټر خو به ته استعمال کړې دا څنګه سکرین به ورته نه ښکاري خو دې ځای کې چې زه تکمې وایم دا صاحب خپل هم په ټایپینګ کې ډېر تېز او ورته معلومېږي چې ګوتې چېرته ویوړله نو هغه زما کې سټروک ډیټیکټ کوي چې کومه تکمه ووهله هغه ته اوس ګوري. نو د ده لپاره بیا مخنیوي دا څه دی د ده لپاره مخنیوي بیا دا دی نو بیا داسې کار مه کوه که نه داسې ځایونو کې چې جنرل ځای دی ټول خلک ناست دي موټر دی هلته مه کاروه خپل سینسیټیو ډیټا ځای ته مه وړه پاسپورټ مه استعمال. صحیح ده. نو بیا دا کار وکړه. شولډر سرفینګ اټیک دی وپېژنو. بل اټیک ټیل ګیټینګ دی. ټیل ګیټینګ په موږ اول ځل خبرې کړې دي که نه یو چا پسې ځان لکۍ کول. ټیل ګیټینګ اټیک داسې اټیک دی ما تاته وویل چې یو کس یو ځای ته ځي نه ویلې مو که نه او دا بل کس په شاته ځان لکۍ کړي او ورننوځي لکه موږ وایو چې یو کس داخلېږي دا بل په شاته ځان لکۍ کړي ورننوځي. صحیح شوه. دلته څه وایي ښه tailgating is the act of entering a building یو building ته ننوتل دي that requires a swift cards or other authentication factor by using the person in front of you. یو building ته ننوتل چې هغه ته یا کارډ غواړي یا بایومټریک غواړي یو څیز غواړي او تاسو هغه نشته او ته د building ته ننوځې یو بل کس فالو کوي د هغه په ترو باندې ننوځي یا سمپل فالو کوي د شاته پسې پټ پټ ورځي. دلته موږ دلته دوه درې خبرې نورې لیکلي دي. فور ایگزامپل ته ځان ډېر مؤدبه کې اوري یو شخص ننوځي هلته بل کس ناست دی فور ایگزامپل او ته ورته ګیټ راخلاصوي ورته چې صاحبه راځه او بېرته په شاته خپله مو روانېږي یا داسې کار کوي یو شخص سره فور ایگزامپل ډېر زیات شیان دي داسې لاس کې نیولي دي نیشي وړلی ته ورته زه سره داخل ته یوسم ځان د ښه سره جوړ کړی دوه درې دبلي سره ته ماخلې ورسره روان یې د دې ته ویل کېږي چې tailgating. بل اټیک دی impersonating. شي impersonating impersonation څه رقم اټیک ویل کېږي خبرې یو شخص چې ځان د بل شخص په توګه باندې څه کړي اکټ وکړي. زه ورته لکه مخکې مونږ خلک کړي هغه 4 بجې والا اټیک چې مو هغه یو سوشل انجینیرینګ اټیک خو په سوشل انجینیرینګ کې امپرسونیټینګ اټیک چې ته ځان امپرسونیټ زه خپل یو یوزر یم فور ایگزامپل زما دپاره ساده تاته وایم سرور کې زما دپاره یو اکاونټ یې که نه فور ایگزامپل ماهر پاسورډ فیس اوس یو کس پوهېږي چې دې دلته ماهر کار کوي نو هغه زنګ وایي
السلام علیکم څنګه ښه ورو جوړي ماهر خبرې کوم لاګین کې خپل کمپیوټر ته کېنم چې پاسورډ ورکوم ماهر یوزر نیم ماهر د پاسورډ رانه هیر شوی نه پوهېږم څه چل شوی دی لاګین کېږم نه لاګین کېږي ته زما دپاره پاسورډ ریسیټ کا یس وي ریسیټ به کوم ته زه سمپل پاسورډ باندې کلیک کوي ریسیټ کوي ماته نوی پاسورډ مې دلته ورکړو وار نور جنګونه کوه بس هغه راځي لاخر کې لاګین کېږي وار پاسورډ ورکړي دې ته وایي امپرسونیټینګ اټیک صحیح ده یو شخص چې د بل شخص په توګه ځان امپرسونیټ کړي معنا وایي ګڼي هغې غوندې اکټ وکړي خبرې بل اټیک کوم یو دی بل اټیک موږ سره ډمسټر ډایوینګ اټیک څه شی ډمسټر ډایوینګ ډمسټر ډایوینګ اټیک داسې دی ګوره زموږ نیټورک دی د نیټورک ته موږ ټپالوجین جوړو دا موږ عموما موږ سره په کاغذونو کې وي موږ داخل کې ګوره موږ به دومره معلومات هم چاته د نیټورک نه ورکوو چې موږ کوم ډیوایسز استعمالوو ځکه شاید موږ داسې یو ډیوایس استعمال کړو چې هغه اولډ وي او هر ډیوایس خپل ولنریبلیټي لري نو شخص ته پته ولګي چې دوی په نیټورک کې دا ډیوایس استعمالوي اوس د دې ډیوایس ولنریبلیټي څه ده راځه هغه پیدا کړه او په هغې باندې ورټیک وکړي موږ چاته د هېڅ باره کې معلومات نه ورکوو نو زموږ د نیټورک چې کوم ټپالوجین دي آی پی ان دلته موږ داخل کې څنګه کار کوو دا ټول موږ سره پراته وي موږ عموما څه کار کوو ډمسټر ډایوینګ دا اټیک ویل کېږي موږ په غټ نیټورک یو ځای لرو د ښځلو دپاره که نه ډیران میران دپاره هلته موږ شیان اچوو نو زموږ کارمندان عموما خو نه پوهېږي ځي او شیان راټوله یې ولته وړي اچوي شاید دې کې زما د نیټورک ټپالوجین عکسونه وي شاید زما د لاجیکل او فزیکل ټپالوجین یې پکې وي شاید نور ډېر کانټرکټ په اړه کې معلومات پکې وي هغه پکې پراته وي شاید خراب شوي هارډ ډسکونه پکې اچول شوي هلته پراته وي شاید کمپیوټر یې پکې پرتې وي نو دلته دا اټیکر څه کار کوي دا هوبهو لکه د غل غوندې کار کوي راځي او بس د ډیران کې ګرځي د ښځلو ځایونو کې ګرځي ډمسټر ډایوینګ دغه ځای کې ګرځي روزانه او وایي چې چېرته چې به کلو یو نقطه خو پیدا کړم شاید ټپالوجین پیدا کړم شاید یو هارډ ډسک پیدا کړم شاید یو بل څیز پیدا کړم د هغه نه معلومات ترلاسه کړم دې ته وایي چې ډمسټر ډایوینګ هغه کباړ مباړ چې کوم ارګنایزیشن ځای هلته ګرځي هغه کې غواړي یو څه پیدا کړي ته وایي ډمسټر ډایوینګ از د اکټ of personal refilling through the trash trash نه هغه ګرځي with the expectation ولې ګرځي دا نشي کباړ خوښیږي د دې په خاطر دې لپاره ګرځي to find information هله دی چې معلومات پیدا کړي A strong policy to prevent dumpster diving is the physical destruction of any sensitive data. خو دې لپاره به تا ګوره ډېر قوي شی لګولی ستا په ارګنایزیشن کې دا پالیسي چې ستا مهم معلومات باید هلته ټرش ته ونه رسېږي که نه پالیسي به دې دا وروره کله چې موږ خپل دغه شیان ختمول فور ایگزامپل د نیټورک ټپالوجین دپاره دا به موږ سوځوو شی به کوو هارډ ډسک چې کله موږ ارته ونه تش هارډ ډسک به موږ ډریل کې اچوو ډریل مکمل به ټوټې ټوټې کوو صحیح شوه داسې کار به کوې نو څه وایي ډسټرکشن کان بي ته باید یعنې دا خپل ستا چې کوم نیټورک معلومات دي ستا په نیټورک یو ډیوایس استعمال شوی دی دا چې دا به ختموي د ختمولو دپاره مختلفې لارې دي ډسټرکشن کان بي پرفارم with the use of a mechanical shredder دی هغه کې ور واچوه بیخي پې ټوټې ټوټې کا یا داسې وکړه اون سایټ څه معنی په دې خپل ارګنایزیشن کې شریډر تا به یو شریډر راغستی هغه کې هارډ ډسک کې هر څه چې ستا ته غواړي دې کې مهم معلومات دی باندې ونوځي او وخت یې ختم دی ځکه ټرش ته خو هسې نه ځي که نه وخت یې ختم دی نو په دې باندې شریډر کا شریډر باندې ور واچوه ټوټې ټوټې کوي درته صحیح ده نو یا دا تاسو سره به خپل ارګنایزیشن کې شریډر اون سایډ به وکړي خپل ارګنایزیشن کې به وکړي اور ا سروس دیٹ ډسټروي میټیریل آف سایټ اون بیهاف اف د ارګنایزیشن یا خبرې د دې لپاره درېمګړي ارګنایزیشن دي غټ ارګنایزیشن دي او لکه نور غټ ارګنایزیشن لکه مایکروسافټ آی بی ایم دا ورسره تړون لري چې زموږ کله دغه شیان زموږ د کار وتل موږ به یې تاسو درلیږو او تی راته بیا ختموه او دا په هغې باندې بیا باور کوي صحیح ده که نه نو یا به یې دغسې درېمګړې کمپني وایي که چېرته ته درېمګړې کمپنۍ استعمالوي always request a signed certificate of destruction to prove that sensitive material was destroyed نو کله چې درېمګړې کمپنۍ دا ورکوي د درېمګړې کمپنۍ نه بېرته سرټیفیکیټ یو سند غواړي یو پروف غواړي چې هو تا زما هر څه ختم کړل سبا ماته کوم مشکل جوړ نه شي ایول ټوین اټیک سره کوم اټیک دی خبرې دا هم هوبهو لکه د فیشنګ غوندې اټیک دی دلته ګوره لیکلي دي ان ایول ټوین لاندې شاید ما لیکل چې دا هم یو فیشنګ اټیک دلته دې کتاب کې هم لیکلي دي ان ایول اټیک از ا وایرلیس فیشنګ اټیک ګوره دا هم فیشنګ دی خو صرف او صرف وایرلیس باندې چې کېږي کوم اټیک چې په وایرلیس باندې کېږي که نه او فیشنګ دپاره دې ته مونږ څه شی وایو ته امیر خان هر ورځ ارګنایزیشن ته داخلېږي ستا ارګنایزیشن کې یو اکسس پوینټ دی دا اکسس پوینټ یو نوم خپروي هغې ته مونږ ایس ایس آی ډي وایو لکه زموږ کمپیوټر ساینس پوهنځي کې چې دی هغه به یو نوم لري که نه بي سی ایس سټار یا یو بل نوم فور ایگزامپل لکه سمپل نوم دی فیس
ته هر وخت راځي کلیک کوي څنګه چې کلیک کوي اتوماتیک روزانه عام ځای کې وای فای د بخي د پاسورډ نه غواړي پیس باندې کلیک کوي ډایرکټ بس کنیکټ کیږي ته وای ولا ځ خپل اکسس پوینټ سره کنیکټ شم د سپیکر کوي کنه اوس یو کس دا کار کوي ګوره دته دا ستا اکسس پوینټ صحیح شول ته ټول خلک کنیکټ تم دا سیل یوزر اس اس آی ډی چې دا ګوره اس اس آی ډی چې دا سیل د سیل په نامه بس ته څنګه راځي کلیک کې سیل سره کنیکټ کیږي ډایرکټ بس نور پام نه کوي اوس یو بل اٹیکر راځي هغه اکسس پوینټ ورم دې ځکه لګي او هغه ته نو مت شي ورکړي سیل نو ته چې کله راځي کلیک کوي دا ځل ته دې سیل سره کنیکټ کیږي دا وکټم شو قرباني دی اٹیک صحیح ده دا دې اس اس آی ډی سره کنیکټ شو دې اکسس پوینټ سره کنیکټ شو خبر نه دی خو یې سیل خو به دومره چلم کوي کنه ما ته چې دا چې زه اکسس پوینټ راولم ته خو هغه قلب پته لګيږي چې زه غلط اکسس پوینټ سره کنیکټ کوم دا به تاسو کار کوي دا نه دا صاحب بیتا امدا اکسس پوینټ بیتا په سناسه طریقې سره د اکسس پوینټ سره به کنیکټ وي معنا دا دلته مستقیما د خپل اکسس داخل کې به خلک اکسس کوي د خپل کسان ځکه ګوره دلته ګوره د سره کنیکټ بیتا راغله د اکسس پوینټ سره کنیکټ نو داخل کې چې کوم یوزرز دي او کوم شیان دي هغه اکسس کوي کدا اکسس نشته خو پته لګيږي چې ولا که زه غلط نت وسته کنه زه خپل داخلي شیان نشم اکسس کولای نو ته خو اکسس کوي لګي بیت هغه سره کنیکټ کړي کنیکټ کړي خو ستا هر پکټ معلومات چیزي دا څه بده د اټیکر د کمپیوټر نه یوزلوزي ستا هر یو معلومات د چک کوي شي ته مونږ چې کوم اٹیک وای ایول توین اٹیک صحیح ده